د سولې پیغام راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې تاسې ټول درانه اورېدونکي به روغ او جوړ یاست او د صحت کلي به مو پر تن وي. د سولې پیغام راډیو څخه د ګردي میز په خپرونه کې نن د تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو په ساتنه باندې بحث کوو. په نن بحث کې را سره ډېر قدرمن میلمانه دي چې د دوی لپاره په دې موضوع باندې جالبه پوښتنې هم لرو او ستاسې لپاره به دا خپرونه هم په زړه پورې وي. تاریخي ابدات او فرهنګي میراثونه د یوې ټولنې د هویت، ویاړ او شتمنۍ څرګندونه کوي. دا هغه نښې نښانې دي چې د پخوانیو نسلونو هنر، فکر، عقیدې او ژوند ته اشاره کوي. زموږ تاریخي ودانۍ، زاړه ښارونه، جوماتونه، کلاوې او نور لرغوني اثار نه یوازې د تاریخ ژوندي شاهدان دي، بلکې د راتلونکي نسلونو لپاره د زده کړې او الهام سرچینه هم ګڼل کیږي. په نننۍ نړۍ کې چې د بدلونونو چټک بهیر روان دی، د دغو فرهنګي میراثونو ساتنه او ارزونه خورا اړینه ده، څو موږ وکولی شو خپله تاریخي او فرهنګي هویت له زواله وژغورو او د پرمختګ ترڅنګ خپل تیر هم ژوندی وساتو. د نن په خپرونه او د نن په ګردي میز کې به په همدغه موضوع باندې بحث کوو. په خوست کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې عمومي مدیر ښاغلی صدقه شاه میاخیل او د ناظر خوند استاد کریم الله نظیري مې په خپرونه کې میلمانه دي. تاسو دواړو ته په خپرونه کې ډېر زیات ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. مننه تاسو ته هم. مدیر صاحب، لومړی پیل له تاسې نه کوو. که د موضوع په پیل کې اول د تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو د ساتنې اړوند معلومات اورېدونکو ته ورکړئ تر څو زموږ بحث لا معلوماتي شي او د دوی لپاره عام فهمه وي. مننه. له سولې پیغام راډیو له لارې اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم او تاسو ته هم نظري صاحب، ساجد شاه صاحب، تاسو ته هم سلامونه او نیکې هیلې. دا چې تاریخي ابدات یعنی د یوې ټولنې هنداره بلل کیږي، یعنی که په لنډ ډول ووایو یعنی د یوې ټولنې هویت څرګندونه کوي. هنداره په دې معنا لکه یو موږ تاسو ته ښایي چې په تېره زمانه کې زمونږ نسلونو، زمونږ نیکانو، زمونږ غورجادونو، زمونږ پخوانیو نسلونو په ستر رقم ته ژوند کړی و او له څه شي څخه د ژوند په چارو کې استفاده کوله. دا د فرهنګي میراثونو د ساتنې یوه برخه ده. فرهنګي میراثونه په عموما کې ډېرې برخې لري، لکه ملموس ابدات، غیر ملموس فرهنګي آثار. غیر ملموس فرهنګي آثار یعنی هغه آثار ته ویل کیږي چې لمس کیږي نه، لکه شعر، ناولونه، نکلونه، داسې پخوانۍ کیسې، دې ته غیر ملموس آثار وایي. ملموس آثار هغه آثار دي چې لمس کیږي، یعنی ته حس کولی شي د لاس او د چې لاس ورسره ټچ کړي یا داسې نور، دې ته ملموس وایي. بیا په دې کې عموما کې ډېر آثار داسې شته چې هغه انتقالیدونکي منقول دي او بل غیر منقول آثار دي. منقول آثار هغه آثار ته وایي چې انتقالیدونکي آثار وي، یعنی یو د موزیم آثار د مجسمه ده یا داسې نور پخوانی آثار ده چې هغه د دغه یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي، دې ته منقول او آثار وایي. او بل غیر منقول آثار هغه آثار ته ویل کېږي چې انتقالیږي نه، لکه مثال ورکول شو افغانستان کې د بامیانو مجسمې، یعنی دغه نه انتقالیږي، دا په هغه ځای باندې جوړې شوي دي، عمل دي په ځای دي، دا غیر منقول آثار دي. عموما کې آثار فرهنګي آثار هغه آثار ته ویلی شو چې د سل کلن تاریخي قدمت ولري. خو د اصولو له مخې د قانون کې بیا هم داسې ویل شوي دي چې هغه که یو ښځه که هنري ارزښت ولري، که 50 کلن وي، بیا هم موږ کولی شو چې دا فرهنګي آثارو کې شامل کړو. د دې برخې یو ابدات دي. ابدات د ابودیو جمع ده، یعنی هغه ابودی، هغه ودانۍ چې سل کلن تاریخي قدمت ولري، موږ کولی شو چې دغه په ابداتو کې شامل کړو. د تاسې مدیریت چې رامنځته شوی د اطلاعات او کلتور، دا په کومه بخش کې کار کوي؟ د دې لپاره د اورېدونکو ته معلومات لا ښه شوي وي. زمونږ د فرهنګي میراثونو لکه ما ته مخکې میراثونه ډېر بخشونه لري، لکه اول کې یعنی ملموس، غیر ملموس،
یعنې موږ د هغه لیکنو په مورد چې د پخوانۍ لیکنې دي، شعر ناولونه دي، لیکنې دي چې هغه ډېر پخوانۍ دي، دغې برخه کې هم کیسې دي د خوست په مورد باندې مثلا مهم لیکنې دي. موږ کولی شو دا په غیر ملموسو کې ثبت کړي دي او موږ یې ثبتوو هم. د دې ترڅنګ بله برخه د ملموسو برخه ده. ملموسو برخه کې لکه موږ هغه ودانۍ یعنې ابدات به وښایو. ابدات هغه ابدات چې د فرهنګي میراثونه د سل کلن تاریخي قدامت ولري، د دغې ساتنه زموږ د فرهنګي میراثونو د مدیریت وظیفه ده. یعنې په خوست کې لکه د غزي ببرخان کله دغه ابدات یوه ابدا ده، او یا شمال خسنکور تاریخي زیارت ګنبده یعنې دغه یوه ابدا ده. دغسې نوره په ډیری په ولسوالیو کې په مرکز کې کاروانسرای تاریخي کلا یعنې پخوانی بازار یا چاونۍ چې موږ تاسو ورته هغه بستاني ساحې هغې ساحو ته ویل کېږي چې د ځمکې لاندې اثار ولري. لکه په افغانستان کې د میس عینکو او په خوست کې د حصار غونډۍ، یعنې دغه هغه بستاني ساحې دي چې دا د ځمکې پر مخ ابودي یعنې وداني موجودیت نه لري، خو که چېرته خپریات یا کندنکري وشي، تحقیقات وشي، د دغې ځمکې لاندې فرهنګي یا تاریخي اثار موجود دي، دغې ته بستاني ساحه ویل کېږي. نو موږ په خوست کې د بستاني ساحو د ساتنې په مورد، د ابداتو د ساتنې په مورد او د غیر ملموسو اثارو د ساتنې په مورد زموږ د مدیریت مسؤلیت مکلفیت ده چې دینه حفاظت وکړو او دغه ثبت کو، رجستر کو، د وزارت سره شریک کو، ترڅو د دغه هغه هویت او د دې ارث وساتل شي. دا زموږ وظیفه ده. بیا به هم تاسو سره راګرځو، ډېر ښه معلومات مو له اورېدونکو سره شریک کړل. استاد نظري، تاسو د راګرځو مدیر صاحب په دې اړوند پراخ معلومات ورکړل، د تاریخي ابداتو، تاریخي ځایونو، فرهنګي میراثونو، ملموس، غیر ملموس، انتقال وړ او غیر انتقال وړ. اوس که چېرته په دا په یوه سیمه کې موجود وي، په خاص ډول زه تا نه په فرهنګي میراثونو یا تاریخي ابداتو یعنې تاریخي ځایونو په اړوند پوښتنه کوم. دا که چېرته په یوه سیمه کې موجود وي، خوست هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ځینې تاریخي ځایونه پکې موجود دي، د یوې سیمې هویت، د یوې سیمې ښکلا په تاریخي لحاظ د دغه حیثیت پیژندنه څومره ورسره مخکې ځي او څومره یې خلکو ته ورپېژندلی شو؟ ډیره زیاته مننه. زه هم تاسو ته میاخیل صاحب ته او د سولې پیغام راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اصل خبره دا ده، یو هیواد چې څومره تاریخي ځایونه لري یا تاریخي اثار او ابدات لري، د دې ثبوت دغه هیواد لرغونی دی، دغه خلک لرغوني دي، د دوی ژبه لرغونې ده، د دوی کلتور لرغونی دی. یعنې هدف دا دی، په تېر کې داسې شوي دي چې زموږ ډېر تاریخي اثار، لرغوني اثار د موزیمونو نه چور شوي دي. اوس هم زموږ ډېر تاریخي اثار په بهرنیو موزیمونو کې شته، چې دغه ځای نه وړي دي، خلکو هغلته یې ساتلي دي. یعنې لکه وړاندې مدیر صاحب یادونه وکړه، هغه چې انتقالېږي هغه اثار، یو هغه دي چې نه انتقالېږي، هغه جلا موضوع ده. کوم چې انتقالېږي دغسې اثار، فرهنګي میراثونه، اوس هم زموږ په کتابونو کې مطالعه کې لولو چې په بریټش موزیم کې دي، په انګلستان مثلا په هندوستان کې دي، یا په جرمني کې دي، یا په روسیا کې دي، ډېرو ځایونو ته تر امریکې پورې رسېدلي دي. یعنې هدف دلته څه شی دی؟ زموږ هیواد لرغونی دی، زموږ ژبه، زموږ کلتور لرغونی دی، نو موږ ډېر پراخ فرهنګي او ډېر ستر تاریخي او لرغوني اثار ابدات لرو. نو دا زموږ د کلتور څرګندویونه کوي، دا د دې دا ښکاره کوي چې دغه خاوره، دغه هیواد لرغونی دی، دغه خلک دلته ډېر لرغوني اوسېدلي دي. هغوی چې په خبره پرون پیدا شوي دي، د دې لپاره یې زموږ نه دغه اثار وړي دي تر څو وښیي چې دوی هم لرغوني دي، دوی هم فرهنګي میراثونه لري. او په اصل کې داسې نه ده. له بده مرغه زموږ بې اتفاقي، زموږ د ملي یووالي نه شتون، زموږ په هیواد کې دوامدارې جګړې، تپل شوې جګړې، زموږ دغه فرهنګي میراثونه، زموږ تاریخي اثار او ځایونه یې زیانمن کړي دي. نو که لنډ ووایو، د داسې تاریخي ځایونو، د تاریخي اثارو، تاریخي ابداتو، فرهنګي میراثونو شتون زموږ لرغونتیا ثابتوي، زموږ د کلتور ارزښت ښیي، زموږ پایښت څرګندوي او بالاخره زموږ هویت او زموږ پیژندنه کوي. څومره چې موږ تاریخي اثار ولرو، څومره چې ابدات ولرو، څومره چې تاریخي ځایونه ولرو، ودانۍ ولرو، دا به ډاګه کړي چې دغه خلک لرغوني دي. پس دا چې څوک یې نه لري، هغوی له بده مرغه زموږ ته فرهنګي او تاریخي اثار او میراثونه وړي دي،
د دې لپاره چې خپل ځانونه ورباندې لرغوني وښیي. نو دا ډېر مهم دي، ډېر زیات مهم دي. او بیا هم دا وایم چې زموږ لرغونتیا ښیي. یوازې که ووایو چې زموږ تاریخ ترې معلومیږي، زموږ لرغونتیا ترې معلومیږي، دا به بس وي. یوه ډېره مهمه پوښتنه چې دلته ستا په خبرو کې ماته را پیدا شوه د لرغونتیا اړونده. حتما به مو په درسونو کې په استادۍ په برخه کې به مو شاګردانو ته ور زده کړي وي، د راډیو له لارې به مو بالها اورېدونکي په دې پوهولی وي. لرغونتیا دلته دا بحث راځي چې لرغونتیا څومره یوه مهمه خبره ده د یو ملک لپاره، د یو هېواد لپاره، ځکه تاسې په دې اړوند ډېر تم شوئ. یعنې دا د یو هېواد لپاره یو مهمه مسله وي چې یو ملک، یو هېواد ډېره کلونه، لسیزې، پیړۍ لرغونتیا ولري، خپله موجودګي وښیي. بلکل ما وړاندې یادونه وکړه، که تاسو پام کړی وي دغه موږ تاسو په شاوخوا کې په نږدې کې هغه خلک، هغه هېوادونه چې تازه ایجاد شوي دي، یعنې زموږ نه بیخي هغه خبره چې ډېر وروسته دي، اما په تخنیکي لحاظ یا په سیاسي یا په علمي او فرهنګي لحاظ ډېر مخکې تللي دي. هغوی وجه دا ده چې یا مثلا یووالی ساتلی دی، تعلیم کړی دی، زمینه برابره دی، ټکنالوژۍ سره اشنا شوي دي. بده مرغه موږ وخت په جنګونو کې تېر شوی دی. ډېره زیاته مهمه ده د یو هېواد لپاره لرغونتیا یا پخوانیوالی یا که ووایو ډېر قدامت دا ډېر زیات مهم دی. بیخي ما ویلې چې څومره چې ته پخوانی وې دومره به ته ښه اثار ولري، څومره چې ته قدامت ولري دومره به ته تاریخي ځایونه ولري، ستا کلتور به غني وي، ستا ژبه به پخوانۍ وي، ژبه به دې ډېر اړخونه ولري. په دغه موده کې به وکولی شي موږ به اثار ایجاد کړي وي، ځایونه به جوړ شوي وي. نو ډېره زیاته مهمه ده د یو هېواد لپاره، د هېواد د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره. کله که په یو نړیوال سټیج کې هم بحث کېږي، هغوی چې لرغوني دي، پخواني دي، تر نورو ډېر زیات یادېږي. زه بیا هم دا یادونه کوم چې له بده مرغه ډېر کله زموږ استاد برای کې ویلی کېږي چې موږ 15,000 کلن تاریخ لرو یا مثلا څه ډول یو. زه وایم چې قدامت زموږ زیات دی، دا چې څومره دی په دې باندې په ثبوت سره 15,000 کاله هم چا تر اوسه نه دي ثابت کړي. خو دا چې زموږ هېواد لرغونی دی، ډېر پخوانی، ډېر قدامت لري. پس نو مهمه خبره دا ده چې د دغې برخې دپاره موږ هغه څه چې ایجاد کړي دي، هغه څه چې موږ لاسته راوړي دي، څه مو ساتلي دي او څه مو له بده مرغه د جنګونو ښکار شوي دي. نو قدامت یا لرغونتیا د یو هېواد لپاره بنیاد دی، اساس دی او دا ډېر زیات مهم دی. مننه. بیا به هم په همدې موضوع له تا سره تم کېږو چې څه ډول نړۍ ته ځان ښودلی شو د لرغونتیا په برخه کې، د سابقې په برخه کې، قدامت په برخه کې. مدیر صاحب تاسو ته درګرځو، افغانستان او بیا په خاص ډول خوست څومره تاریخي ځایونه لري یا څومره فرهنګي میراثونه لري؟ ما چې ډېر کله کتلي دي، یا مې په ویډیوګانو کې یا په رسنیو کې، یا هغه سیلانیان د سیاحت لپاره چې راځي افغانستان ډېر انتخابوي، که بامیان دی، که هرات دی، که مزار دی، ډېر کم وخت خوست ته رادرومي. آیا موږ د تاریخي ځایونه کم لرو یا د خوست ټولنه وړه ټولنه ده؟ ولې دلته موږ داسې کسان نشو راوتولی چې دوی دلته راشي یا لیدنه وکړي؟ ولې نه، لکه تا په خبرو کې چې خوست خارجي سایحین یعنی ولې نه راځي، خوست فرهنګي ځایونه نه لري. نو خوست ولایت هم د افغانستان د 4 ولایتو په څیر فرهنګي میراثونه، ابیدات لري چې دلته خارجي سایحین راځي. شاید تاسو ورسره ارتباط کې نه وای، نو موږ ته مستقیما راځي د وزارت نه د راځي او دلته موږ د سره خپل د برخې مسؤل کس چې ده، هغه د فرهنګ هنر برخې مسؤل چې ده، هغه ورسره معرفي کوو او دی ګرځي. یعنی خوست هم د امارت په راتګ سره د خارجي سایحینو راتګ زیات شوی دی، خوست هم راځي. خو خوست هم د افغانستان د 4 ولایتو یعنی هغه ولایتونو څخه دی چې یو ښه غني موزیم لري. یعنی په اکثر ولایتو کې موزیم نشته، خوست هم موزیم لري او هم فرهنګي میراثونه، ابیدات او بستنی ساحې لري. نو خوست هم د خارجي سایحینو راتګ زیات شوی دی، راځي د امارت په راتګ سره. زه دقیق تعداد نه غواړم، صرف خپله تجربه ستا مخامخ لیدلې وي، که راغلي وي کومو ساحو باندې ګرځېدلي دي او څومره تعداد سره به راغلي وي، دقیق شمېرې نه غواړو، صرف معلوماتو خاطر وایم. د نوي کال په راتګ سره شاید په لسګونو خارجي سایحین راغلي دي، ځکه چې دقیق معلومات د هغې برخې مسؤل دی، ځکه رسمي مکتوبونه هغې سره رسمي معرفي کېږي. خو په لسګونو خارجي سایحین راغلي دي چې هغې د ززي میدان ولسوالۍ د تاریخي ځایونو لکه په ززي میدان کې سټي وان بور، مراکو غونډۍ، ګورګورۍ تاڼه، ګورګورۍ باغ،
دغسې نورو ځایونو څخه دی لیدنې کړې دي او په ضمن کې د غزي نادرشاه ولسوالۍ د غزي برخان کلي څخه ګوربز ولسوالۍ د فرهنګي د تاریخي لرغونو جهادي سیمې د ژوره ګور یا څمڅ څخه لیدنه کړې ده او د دغه ځایو څخه ډیری وخت راځي او دغه ځای څخه لیدنه کوي او په تڼۍ ولسوالۍ کې د درګي ډانډو لکه موږ تاسو مشهوري لنډۍ دي چې نه به تل درګاوي او نه به ډانډې ډاکې وي نه نو دغه تاریخي ډانډو څخه د وخت نه وخت کوم خارجي سایحین چې راشي او په ضمن کې د شمال خسنکور د شاه اسماعیل تاریخي زیارت د غي ګمبز څخه د لیدنې کړې دي نو دغه ځایونه دي چې خارجي سایحین راشي او د کوشش کوي چې دغه ساحو څخه لیدنه وکړي نو څنګه کولای شو چې دغه خارجي سیاحین یا سیلانیان دلته راشي ویډیوګانې جوړې کړي د خوست او ښایسته انځور نورې نړۍ سره شریک کړي دې برخه کې د تاسو کوم مسؤلیت جوړیږي اطلاعات او کلتور څه کولی شي او همکاري له چا غوښتلی شي ځکه که چېرته 2-3 کسان هغه کسان چې خارج نه راځي او دلته د ټورست په برخه کې ویډیوګانې جوړوي دا له نړۍ سره شریکې کړي زه فکر کوم د خوست ولایت یو ډېر ښکلی تصویر بیا شریکولی شي په دې برخه کې تاسې رسنیو نه کله همکاري غوښتې ده یا رسنیو ته معرفي کړي دي یا څه همکاري کولی شئ څومره مسؤلیت مو جوړیږي مونږ د لایحې وظایف د مسؤلیت له مخې مونږ په لایحې وظایف کې یوه ماده ده چې باید مونږ دغه فرهنګي میراثونه یا تاریخي ابدات د دغه د عامه پوهاوي په اړه د ولس سره باید دغه ځایونه شریک او دغه معلوماتو مورد باندې باید د ولس سره معلومات ورکړو خو یعنی موږ دغه د خپل د وظیفې یو اصل هم ده چې موږ باید د رسنۍ لارې دغه ځایونه دغه ساحې باید ولس ته معرفي کړو یعنی رسنۍ زموږ سره په دې برخه کې مهم مسؤلیت لري چې دغه ځایو باندې دی باید لکه د نن په څیر باید ګردي میزونه مرکې او هغه ځایو په اړه ځانګړي ریپورتونه راپورتاژونه باید جوړ کړي ترڅو د خارجيان باید په دې باندې پوه شي چې په خوست ولایت کې هم دغه ساحې شته چې موږ باید هلته لاړ شو د هغې ځای څخه باید لیدنه وکړو هلته باید د تفریح دپاره لکه په خوست کې یو ښه مثال د آدماماد ساحه ده آدماماد یعنی طبیعي سیاحتي ساحه ده طبیعي سیاحتي ساحه په دې معنی چې په الهي ډول سره الله پاک دغه پیدا کړی وي یعنی هغه چا جوړه کړی نه ده آدماماد ساحه خاص وړي موسم کې خاص او هوا لري خنخرونه لري خجګي ونی لري کاینه وړي په ډیره د جوزي میاش کې څوک هلته لاړ شي بیا به د یخ کیږي یعنی د وړي موسم لپاره خاص تفریحي ساحه ده او هلته یو ښه سیاحت کیږي یعنی دغه مورد باندې باید رسنۍ ځانګړي ریپورتونه جوړ کړي ځانګړي مرکې وکړي د دې ترڅنګ دغه سیاحتي شرکتونه دغه د دې دغه چې راځي د کوم خارجي سایحین یعنی د سره بیا په کانټیکټ کیږي د سره په ارتباط کې کیږي نو د باید په دې برخه کې په خوست کې هغه سیاحتي شرکتونه دي د دې تاریخي ځایو په اړه باید د ویډیوګانې جوړې کړي او د دې په اړه موږ څخه معلومات دی باید واخلي ترڅو موږ د معلوماتو برخه کې د سره کومک وکړو د ویډیوګانې جوړې کړي ترڅو دایته خارجي سایحین راشي او د خپل کار هم جوړ شي او موږ د ولسته نړۍ ته هم خیالي خبرې واوري هم دا شبا غواړي مثلا سیاحتي شرکت ولري تا نه درې داسې ځایونه انتخاب کړي چې ته ماته درې داسې ځایونه وښایې چې زه هغې لپاره یو بهرنی کس راغواړم چې دغه ځای ښکلی انځور هم وړاندې کړي ټولنې ته یې خیر هم ورسېږي او خوست هم دنیا وویني ته به کوم ځایونه ورته ښایې خپله تجربه په خوست کې یعنی مهم ځایونه چې دی د اوړي په موسم کې که په موسمي وخت ځکه خوست د سړو ولایتونو څخه کېږي سیدو نو خوست اگر که هوای ګرمه ده خو بیا د افغانستان د هغه ولایتونو څخه ده چې هوا یخه ده که نه یخو ولایتونو کې حساب شوی ده یعنی د اوړي په موسم کې که دی د آدماماد مورد باندې دی یو ښه داسې ویډیو راپورتاژ جوړ کړي انشاءالله زه امید لرم چې خارجيان داخلي ساحین به ټول خوښ کی او د دې ترڅنګ نوره مساخیل ولسوالۍ ډیر تاریخي ځایونه لري خې شنه ساحل لري لکه د لادور کندو کدی مورد باندې دی ښه ویډیوګانې خې
راپورتاژونه جوړ کړي ښه مرکې وکړي زه امید لرم چې داخلي او خارجي سیاحین به ډېر علاقمند وي د دې ترڅنګ زلزلې میدان ولسوالي ډېره شنه ساحه ده لارې هم ډېرې ښې دي د دې ترڅنګ ګربز سرحدي ولسوالي یعنی د ژمي په موسم کې یو ښه سیاحت لري او تاریخي سمڅ او تاریخي ګور څخه دی په هغې باندې دی راپورتاژونه مرکې جوړې کړي دغسې نور هر ځای دی د دې لپاره ډېر مهم دی نو دی کولی شي نظري صاحب تا ته به در وګرځو خوست ولایت څه ډول ارزوي په تاریخي لحاظ په فرهنګي میراثونو په برخه کې یا د تاریخي ابداتو په برخه کې مختلف ځایونه لري انا ځکه شخصا تا به هم لیدلی وي کله چې خارجي سیلانیان راځي د خپل ټارګټ مزار وي مزار کې روضه ګوري بلخ ولسوالي ګوري بامیانو کې بند امیر ګوري مثلا بودا مجسمه ګوري هلته غلغله ښار ګوري یا هرات ته ځي قلعه اختیار الدین باندې راپورونه جوړوي یا په کابل کې مهمو ځایونو باندې ګرځي خوست ولایت ته په هغه ډول سیلانیان نه راځي ته یو هغه ارزون لکه عمومي وضعیت دلته په خوست کې هغه رقم ته نه دی د تاریخي ابداتو یا د فرهنګي میراثونو په برخه کې که نه خوست وړوکی دی څه شی لري نه تاریخي وړاندې مدیر صاحب یادونه وکړه تقریبا هغه ټول تاریخي ابدات تاریخي ځایونه یا د سیاحت ځایونه موږ تاسو ته مشخص کړل ور باندې وغږیدو یعنی ما ځایونه لري اما په اوس کې یا په تیر کې په هغه کچه باندې چې باید وي ورته پاملرنه نه ده شوې د حکومت لخوا په هغې باندې پانګونه نه ده شوې یعنی هدف دا دی چې یوازې پانګونه دا نه ده چې ته هلته هوټل جوړ کړه مثلا یو سړک جوړ کړه د دې لپاره مثلا د معلوماتي کتابونو جوړول چاپ کول د هغې تصویري البمونه جوړول چاپ کول د هغې لپاره د رسنیو نه د عامه پوهاوي پروګرامونو برابرول دغسې مثلا زمینه مساعدول چې بلابل خلک دلته دعوت شي او دغه ځایونو لیدنه وکړي تر څو دغه سیمې په رښتینې سیاحت بدلې شي نو خوست په دې برخه کې غني دی مدیر صاحب یادونه وکړه موږ ماشاءالله خوست کې ډېر ځایونه لرو خو توجه په کار د حکومت له طرف نه وي یا مثلا حکومت نور پانګوال وهڅوي هغوی ته ووایي د قرارداد او تړون له مخې چې راشئ په دغو ساحو کې پانګونه وکړئ هم به حکومت ته عواید راشي هم به ولسي خلکو ته پکې کار پیدا شي او هم به موږ وکولی شو چې بهرني سیلانیان دلته دعوت کړو یا دوی خپل رښتیا دې ته زما هم پام دی زما نه زده کوونکو هم پوښتنه وکړه چې کابل کې هره ورځ مثلا چې بهر نه سیلانیان راځي هغه خبره که موټرسایکل ورسره وي که بایسکل یا به بامیانو ته روان یا به مزار ته روان یا به بل ځای ته ولې دغې خوا ته څوک نه راځي نو دغسې مثلا پکتیا باندې که راتېرېږي زموږ پکتیا ښایسته ځایونه لري یا مثلا زموږ سټو کنډه او لوګر سیاحت ته لیدو ته برابرې دي جوړې دي یوازې زموږ سټو کنډه هغه خبره چې بېلابېل خواوې هغه که دوی وغواړي کولی شي هغه ځای نه یو ښه تصویر ښه منظره لري ښایست لري په تاریخي لحاظ په دې باندې ویل کېږي یعنې په دې باندې تیرا کمای د ځایونو نشته یوازې هڅونې ته اړتیا ده چې باید وهڅول شي کار خپله کوي او که د پانګوالو په طریقه سره کوي مثلا وړوکی مثال ورکړو دغه د تیرانه چې راوړې دغه سیمې یو وخت ډېرې سپېرې وې بیخي هغه خبره چې د لیدلو وړ نه وې او داسې یو ډول ویره پکې احساسېده نن خلک د هېواد د بېلابېلو ځایونو نه هغلته مازدیګر کې تفریح دپاره راځي کابل نه راځي لوګر نه راځي خوست نه زه وینم ځوانان ځي هلته د تیرې جومات ته هغه هوټلونو ته یعنې دغه ځای کې یو کار شو دغه ځای په یو سیاحت بدل شو په یو سیر بدل شو دغسې که مونږ خواري په عاد مات کې وکړو مونږ که دا خواري په ځي میدان کې وکړو دا که په ګربزو سرحدي ولسوالۍ کې مثلا لادور سیمه چې اوس وخت کې بیخي ډېره یادېږي لادور کنډو چې هلته خلکو په خپله یو څه کار کړی دی خیمې درولې دي برقي سیستم یې جوړ کړی دی دا که مثلا هلته زنګوی جوړې شي ډېره پانګونه هلته وشي نو معلومه خبره ده چې څوک چې راځي تلوسه به یې وي چې خوست لادور ته ولاړ شي د خوست عدممات ته ولاړ شي اوس نو په هغه ډول کلنډ ووایو څه ډول چې لازمه ده هغه کار په دغه ساحو کې نه دی شوی شخصي تجربه دې راته وایه نظري صاحب کله چې د خوست تصویر پورته کېږي یا د خوست د سمبول لپاره نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې په میډیا کې په خبرونو کې تلویزیوني تصویري رسنیو کې څه شی ډېر کارولی کېږي د دې لپاره اورېدونکي هم په پیو لکه مثلا د خوست نوم اخیستل کېږي خوست کې مثال په ډول د کوم ځای تصویر د سره مخې ته راځي یا کوم عکس ورسره نشروي ډېر کله زه د متون بابا څپې د هغه تصویر ګورم څه ورته وایي خواجه متون تپا یا متون بابا او وخت نه وخت خوست د لوی جامع جومات تصویر ورسره ګورم یا د خوست مینار یا خپلواکۍ مینار تصویر بالکل
داسې څه موږ لرو. او بالکل لکه تقریبا تاسو تشریح هم کړل زموږ خپل متون به خواجه متون ته په یا مثلا دغه تاسو چې وښودله د مینار چې دی یا مثلا دغه د ګربزو ساحه کې د مخې کنډو چې ورته وایي هلته ډېر ټورنمنټونه جوړېږي ډېرې لوبې کېږي ډېری وخت دغه ځای نه ویډیوګانې تصویرونه راخیستل کېږي یا مثلا د آت محمد خو بیخي هغه خبره چې بحث کېږي سر کې وي دغه ساحې یادونه کېږي نو ډېر وشي توجه وشي او رښتیا که ووایو دغه د زمونږ خوراکونو کې زمونږ دغه مۍ وریجې چې دغه هم یو د سمبول په ډول سره نور ولایتو خلک ډېر یادوي کله چې خوست ته موږ تاسو ته میلمانه راځي د دوی ډېره تلوسه دا وي چې تاسو به د مۍ وریجې کله موږ ته پخوئ دا هم زموږ د کلتور برخه ده دا هم زموږ د تاریخي میراثونو فرهنګي میراثونو کې راځي ځکه دغه خوراک زموږ د پلرونو او زموږ د نیکونو هغوی نه موږ ته پاتې شوی دی اوس موږ دغه خوراکونه پهلوان تر دې چې نن سبا چې ځوانان میلې هم جوړوي په مۍ وریجو باندې جوړوي نو معنی دا ده چې داسې ډېر خوندور فرهنګي میراثونه لرو یوازې هغه دا دی چې وپالل شي وده ورکړل شي په ځینو برخو کې زموږ ځینې میراثونه مثلا له پامه غورځي یا د ودونو ځینې رواجونه چې وو پخوا له سهاره تر ماښامه پورې به زموږ هغه د ښادۍ مراسمو اوس هغه خبره د ټیک ټاک مراسمو ته راغلي دي که څه هم په اقتصادي لحاظ به د کورنۍ دپاره ښه وي خو هغه خوند چې په هغه مازدیګره پورې تر شپې ورځې پورې واده کې به دغه نشته نو دغه ځینې فرهنګي میراثونه دا که یو څه اقتصادي زیان هم لري باید وپالل شي دې ته باید وده ورکړل شي پخوا مثلا د ماشومانو دپاره کله به چې ماشوم وزېږي د هغې لپاره به د کوک مراسم ورته ویل دا به ترسره کېدل نن به د ټوله شپه درته روښانداز یا پټکی دا بالوزوي چې کله هم نه ارامه وي کورنۍ هم نه ارامه وي ناروغانو ته هم زحمت دی یعنې زموږ فرهنګي میراثونه ځینې هغه چې مثلا پخوا داسې هم پالل شوي دي چې خدای مکه یو ډول موږ که اوس هغه کوو موږ پوهېږو چې هغه ګناه دی هغه ځینې به پرېږدو خو کوم چې ښه میراثونه دي هغې ته باید وده ورکړل شي هغه باید وپالل شي د دې لپاره دا کار به څوک کوي مدیر صاحب دلته دی مثلا اطلاعات فرهنګ ریاست د دوی مدیریت ته باید دغه زمینه برابره کړي یوازې بیا مدیر نه کېږي باید زمینه ورته مساعده کړي کار ورته برابر کړي د رسنیو د لارې زمینه مساعده کړي تر څو موږ دغه فرهنګي میراثونه تاریخي آبادات دغه ټول ژوندي وساتو ځکه موږ کله خپل لرغونتوب چاته ښکاره کوو که موږ چاته خپل تاریخي ارزښت په ډاګه کوو موږ به حتما یو څه ورته د لوګو یا نمونې په ډول وړاندې کوو هغه به زموږ دغه فرهنګي میراثونه وي چې ویې پالو وده ورکړو لرغوني جوماتونه دي مینارونه دي زیارتونه دي وړاندې مدیر صاحب یادونه وکړه مثلا موږ د خوست کې اوزیګول بابا ډېر مشهور زیارت لرو یعنې دغه زموږ د تاریخي آبادۍ بولی که فرهنګي میراث یې بولی ځکه زموږ خلکو پخوا یا اوس زیارتونو د ډېر عقیدت درلود خو دلته دا خبره بیا هم کوو چې په هغه کچه هم نه چې خدای مکړه موږ هغه د شرک خواته لاړ شو ولې یو ډول پالنه یو ډول هغه درانښت په دې خاطر چې او چې دا د الله تعالی نیک بندګان دي ښه بندګان دي په دې خاطر موږ د دوی سره هغه پالنه یې کوو نه په دې چې مثلا ځینې خویندې ورځي هغلته د اسمنونه تړي بیا زیارت نه زوی غواړي چې دا بیا د شرک لخوا ته دا موضوع ګناه ته ځي ولې دې نه سترګې نه پټېږي چې دا تاریخي میراثونه دي فرهنګي ځایونه دي باید ویې پالو مننه خوشحاله اوسئ نظري صاحب ډېره ښه بحث مو وکړ او د سیلانیانو په برخه کې لږ ځکه پاتې کېږو چې دا زموږ تاریخي آبادات فرهنګي میراثونه را ژوندي کوي یوازیني کسان چې په نړۍ کې خپل ځایونه پرې را ژوندي کېدلی شي هغه سیلانیان دي زما په نظر مدیر صاحب نو دې برخې ته تاسې باید څومره توجه وکړئ اوس وخت کې ځکه مرکز سره باید هغه موضوع تاسو شریکه کړئ چې یو څوک تاسو ته راځي تاریخي ځایونه ورته په ګوته کوي په دې کې یو خوست هم ورکوي ځکه تر لوګر پکتیا او تر خوسته چې را رسېږي دی له ځانه سره ډېرې خاطرې وړلی شي ډېرو ښکلو منظرو باندې نظر لګېږي موږ بامیانو ته تللي یو مزار ته تللي یو هرات ته تللي یو تر هغې ښایسته ښکلې او داسې په منظرو پوښلې ځایونه په خوست په پکتیا لارو کې شته یعنې که تاسې دا موضوع له دوی سره شریکه کړئ دا به دوی ونه مني حتما به یو سیلاني دوه سیلانیان به دلته رامعرفي کړي مننه د ستاسو خبرې په جواب کې زه دومره وایم چې تاسو به لیدلي چې په دا څو لسیزو کې خوست ډېر نوم لري په دې به تم پوهېږي انشاءالله نظري صاحب او ټول اورېدونکي چې خوست په دې څو لسیزو کې نوم ډېر خپل کړی دی دا په دې معنی چې خوست یعنی فرهنګي میراثونه تاریخي ځایونه د میلمه پالنې ولایت د میلمه دوستۍ ولایت او داسې نور دې ته ورته هغه هنرونه هغه ځانګړتیاوې دی لري چې دی خوستوال خوښوي نو زه تاسو ته اطمینان درکوم د افغانستان د 14 ولایتونو څخه خوست هغه ولایت ده چې د ډیرو ولایتو سره به ان شاء الله خارجي ساخین
داخلي سایحین راځي تاسو خپل په و چې نو دغه ځای د سفر کړه کله چې دغه ولایت ته تللی ان شاء الله دغه ولایت ځوانانو به تاسو سره وعده کړی چې مونږ خوست درځو نو دغه یو علت چې خوست تاریخي ځایونه لري خوست تاریخي ځایونو ته توجه شوی ده خو یو خبره د تاسو د رادیو د مایک له طریقه کوم چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې په مورید باندې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د وی ماده یو غدر ته ذکر کوم چې نه یوازې مونږ په دې کې د ساتنې په مورید او د دغه ځایو د نشرولو د اهمیت په مورید نه یوازې مونږ مسولیت لرو عام ولس رسانۍ ټول په دې کې داخل دي چې دغه ځای ساتنه وکړي دغه ځای په ارزښت باندې خلک وغږیږي نو یعنی په دې کې مونږ تاسو ټول شریک یو چې په یو ځای باندې په ګډه کار وکړو مونږ ولې نه مسولیت ته وظیفه مده ځکه سهار راځو تر مازدیګر 4 بجو پورې دغه برخه کې لګیا نه تر مازدیګر 4 ختم مونږ ځینې ولسوالۍ ته شپې وړي دي صحیح ده نو مونږ شریک سفرونه مونږ تاسو خپل د رسنۍ په برخه کې فرهنګي سفرونه مونږ کړي دي لکه د ژوره تاریخي سمت ګور ته یا لا دور کندو ته دغه سي غزیب برخان کلی ته دغه سي نور سهوته ززي میدان ولسوالۍ ته مونږ فرهنګي سفرونه کړي فرهنګي سفرونه کله چې حالت د مونږ سره ژورنالستان ملګري مدني ټولنې نهادي ملګري دغه سي عام ولس زمونږ سره دغه ولسوالۍ مرکز ونان دغه ته مونږ دغه ساحه دغه ولسوالۍ هغه فرهنګي میراثونه خي د دې پرځخ باندې ورته غږیږو نو فرهنګي میراثونه د ټولنې لپاره د ولایت لپاره یو ډیر مهم اصل دی او د دغه مورید باندې موږ تاسو به ټول ګډه کار وکړو ترڅو داخلي خارجي ساحین خوسته او خوسته توجه وشي ډیره مننه مدیر صاحب خوشاله اوسئ او نظری صاحب له تاسو هم ډیره مننه ډیره مننه خیر قدرمن اوریدونکو زموږ ګردای مې زمدومره ونن د تاریخي آبادات او فرهنګي میراثونو په ساتنه اهمیت پیژندنه او د دې ترڅنګ د سیلانیانو د پام اړولو اړوند موضوعات باندې خبرې اترې وشوې او ډیره په زړه پورې موضوع هیله ده لباس تاسو هم خوند اخیسته وي تر بلې خپرونې ما سره اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست بریالي اوسئ